الکه محمد الله څه نوي تازه راته ووایه که نه یا بس نوي تازه څه نه یاره بازار ته تلم خو مهنګایي ډېره ده یاره او هېڅ څه شی اخیستو نه ده یاره ګران دی هر شی ګران دی یاره بس څه کول غواړې یاره نن سبا یاره ډېره مهنګایي ده والله چې څه شي تپوس کوې نو ته به وایې چې بس نه مې کولی تپوس شهیدان ده ښه مسلمانانو ورونو یو ضروري اعلان واورئ د نوي کلي د شاهد اقبال زوی اسف اقبال په حق رسېدلی دی د مرحوم جنازه به نن 3 بجې په نوي کلي کې ادا کیږي تاسو ټول مسلمانانو ته دا خواست دی چې په دې جنازه کې شرکت وکړئ او ثواب دارین حاصل کړئ مړه هغه اسف وفات شوی دی بر کلي هغه نوی کلی نه دی هغه وفات شوی دی هغه دا خو ډېر ښه سړی و بس مغفرت دې الله نصیب کړي هغه وفات شوی هلکه ګلبدینه جنازې له خو به تلل غواړي یار بره د یاره صحیح ده بده نه ده خو په کلي کې چې یو کس لاړ شي پوره د مړه جنازه به یې له ټولو وشوه خلکو غم ښادي کوي ما خامخا تلل غواړي یاره لاسنیوي لپاره بس چې ته لاړ شې مړه دا ټولو جنازه وشوه بس دا پوره ده اورئ موږ بس خپل کارونه مارونه راټول کړو جنازې راځم خو زما په بر کلي کې هغه ملګری لایق زاده بیمار دی مان چې د هغه ځای ته ورشي هلکه خو دغه له جنازې راځي چې له بیمار تپوس هم ورسره وکړه که نه یار او زه ځان نه په گیم کې شروع یم موږ دا میټینګ دې لپاره غوښتلی چې موږ دلته زموږ وروري ډېره ده او موږ د خپل ورورۍ نه یو کس ودرو نو زه یې چل دی چې زموږ ور ډېر دی نو زما خو دا اتفاق په دې چې ګلبدین به ودرو او دا ګلبدین ټیک دی هر سړی خپله خپله رایې ورکړي چې څوک صحیح دی چې تاسو خوښ دی زما ګلبدین خوښ دی ما هم دا ګلبدین خوښ دی ځکه چې زموږ د ټولو تعلیم نشته او دا خو سم پاس دی الیکشن روان دی د هر ورورۍ نه یو کس ولاړ دی چې زمونږ دا ډوډۍ ډېره ده او دې نه به یو کس ورته او دا ګلبدین ټیک دی خلکو داسې کسان ودرولي چې هغو ته د ډي سي دفتر پته هم نه لګي د دفترو پته هم نه لګي موږ خو دا ګلبدین خوښ دی تعلیم یافته سړی دی دا چې لکه دای ودرېږي نو دای صحیح دی دا چې ودرېږي په ما ټولو اعتماد وکړو خو ما خو پردی غم خادم نه ده کړی او ما نه خو بوټ هم نه راکړی خو انشاءالله کوشش به کوو تاسو په ما اعتبار وکړه د غم را باندې وکړه خو ما له خو د تقریر چل هم نه راځي او نه مې پردی غم خادي کړی دا دې ونو بوټو له به دې بوځم دې ته به تقریر کې چل به یادې زه به پوهه کوم صحیح ده نو تا لږ تعلیم کړی دی موږ لږ بې تعلیمه یو پوهېږو نه نو تا به زه طریقه ښیم او داسې جنازو له ځه داسې د غم ښادو له ځه څوک بیمار ورته پوسه کوه اوس خو الیکشن ټیم روان دی چې ته پکې مخکې شې بل څه ته خو نه مخکې صحیح ده لکه پخوانی له سم پاس یم پخوانی داسې خلک ولاړ دی چې څه ویني نه څه پېژني نه او د دفترو ته پته نشته ته خو لا بیا هم ښایي تا د دفترې معلومې دي هېرېږه مه بس چې تاسو راسه ولاړ یې انشاءالله زه به الیکشن بس کمپین لکه ودرېږه تورګل ماما ظالمه داسې کې دونه درانه بوجۍ په دې عمر کې راکړه ما له زه درته وړم الله دې ورڅخه ښه وکړي تازه الله دې الله دې بوجۍ چې څه خدمت و موږ ته وایه څه خدمت ولې نه ولې نه الله دې په ځوانۍ کې برکت واچوه بس دا مې کور دی او بس الله دې له جنتونو درکړي او نور څه خدمت وکړم الله دې خوشحاله کړه خو زه ستاسو د دې کوز کلي یم او الیکشن ته وایه الله خیر الیکشن ته ولاړ یم او مولۍ مې نښه ده او دغه دی دا موږ خو خدمتونه کوو او چې څه قسم خدمت و تابعداري خو ګوره دا یاد ساته مولۍ مې نښه ده او خاص په دې منځ به وله ټاپه ور ووهي ولې نه ولې نه دغه زما کار دی او ډېره کورنۍ څلور زونه دي ستا دي او خوشحاله شم دا دي یاره د ګلبدینه داسې خبر ده چې کوز کلي کې غم شوی دی او ته خو الیکشن ته ولاړ دی الیکشن وخت دی نو چې دواړه ورغلي وای هغو ته لاسنیوه کړې وای دواب هم کړی وای
دواله زه چې ورځو او کنه ما ته خو پته نه وه یار او کنه بالکل او دا خو اوس ګرځو غم خادي به هم کوو بالکل به کوو د بیمار تپوس به کوو خبر نه به هم ځو د هر خلکو څه به کوو راځه، دغه راځه، داسې راځه. خو نه کېږي تر السلام علیکم څنګه یې ښه یې داسې ښه کښېنه یوه دعا به وکړو الله دې وبخي دا بی ښه ښځه وه زما فکر نه فکر ود شرموله الله دې وبخي او الله دې تاسو له زړه صبر درکړي او ټیم هم واړو نو په دې بر کلي کې یو هلک لاس مات شي د هغې تپوس له به ځو بیا بله زنانه ده نو هغه هم بیماره ده د هغې تپوس له به ورشو نو تاسو له دې الله د زړه صبر درکړي او موږ به ورشو نو څه دی خیال دی بس ور به شو هغه تپوس وکړو که نه او یوه دوا به بیا وکړو د تلو رسختېدو صحیح ده الا بھائی مړ شوم کنه ته شرمېدار کوي الا بھائی مړ شوم ته شرمېدار کوي بچی ورګه صبر وکړه گاډی دل راولم وټخې دې درې بوزم مړ شوم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی خیر ټیک ټاک دا ګلبدین موږ وټ ته ودرولای دی او دا موږ رالو دا وټ له موږ له دا وټ راکړی ستاسو څونه وټي نو موږ د لپاره ګرځو ټول او د مولې نښه ده وټ راکړی اتفاق سره په کور کې ټول ته ویاستی او موږ له وټ راکړي د ګلبدین مو ودرولای دی نو زما انشاءالله انتخابي نشان مولی ده په مخه ورته وټونه ور ووښئ صحیح ده ټوټل ورته ور ووښئ ښه زما خو زوی بیمار دی هسپتال ته بوزو گاډی مې راوستی نو موږ څه خدمت وکړو خو موږ له وټ راکړه نو بیمار بوزه خیر ده خو موږ له وټ خامخا راکړه ټیک شو ده ټیک شو ده بیمار ورسوه ښه خدای دې دا خلک تباه کړي موږ په صحیح بیمار راته پروت دی او دوی وټونه غواړي با موږ میټینګ را غواړو ها تا د تقریر چل نه دی یاد کلی نو ته اوس دې غره ته ما رابوت هېڅوک هم نشته یو بوټي دي یو غلاس کې دي او نور څه نشته دی خو ته اوس چل یاد کا ته پریکټس وکړه چې سبا ته بیا صحیح تقریر وکړې خلک به راځي کسان به راټولېږي ته تقریر وکړې چې هغه مطمئن شي چې هغه دا کس شي کولی دې بوټو ته یې وکړه بوټ ته یې وکړه خو چل یاد کړه پریکټس وکړه ښه پریکټس وکړه بیا سبا به بیا هلته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما کشرانو مشرانو بوټو بوټي نه کنه بوټي پکې مو یا کشرانو مشرانو ها ما ته وایه بسم الله الرحمن الرحیم زما کشرانو مشرانو همزولو تاسو به ماله خامخا وټ راکوئ مولی له صحیح ده او کنه خو السلام علیکم ته سلام وکړه السلام علیکم زما کشرانو مشرانو او راغلو میلمنو ټیک شو دا قشنګ بیا به څه بیامه تاسو ماله خامخا وټ راکوئ مولی له وټ ورکوئ صحیح ده او خو ته به داسې چل کیا کنه ښه ته به ورته اول خبرې کې دا کار بدله وکړم دا به وکړم زه به درله دا ګلۍ پخې کړم دا روډونه به درله پاخه کړم دا هر څه به درله پاخه کړم او ته به دې خلکو ته داسې وایه چې دې خلکو دوکه کلي یاست ښه او تاسو له څه کار نه دی کلی سې دله نه دي کلي زه دله هر څه کوم ښه ته ورته صحیح ده نو چل یادوه نو اوس به ورته څه ویم د مشران ناست دي دا اوس خو څوک هسې هم نشته دا ناست دي او دا پکې مشر دی مشره نو تاسو به موږ ستاسو دغه راغلي ګیرې او هغه ته به مشر ویه مشر خو لکه دا خو اوس بوټي دي بوټي د خو دا پکې مشر دا مشر شو نو مشره موږ ستاسو د محلې ته راغلي د دې دپاره چې موږ ستاسو خدمت وکړو صحیح ده دا مشر دی لکه د دې بوټو دا مشر شو نو مشره ته به موږ د وټ راکې د خیره او موږ به تاسو له کارونه کوو ګیسونه به کوو بجلۍ به کوو چې دا څه ډیمونه دي دا ټول به دلته راړو
ټول بدل تر دغه شته سبا پر ټیک ده ځای کنه دا شته تکړه شو نو موږ به تاسو له خیره چې څه قسم د بجلی کارونه وي او اوبه مې بومي او پټي به هم سمو هر څه به راکوم اوس نه ته اوس تکړه شوې ته اوس ما ته طریقه تا ته نه وه یاده ته اوس تازه ته تقریر کوه ته به بیا مخکې آسان چل یاره ما له چل نه راته مخکې سیټونو ته ودرېږي نو دا خو ما له چل نه راته لکه اوس ایم پی ایس سیټ ته زه ودرېږم او وزیر اعلی ته ودرېږم دا تقریر پکې ګران وی دا تقریر ته ډېر دا تکړه چل نه سړی راته وې که نه ته ډېر تکړه وې ښه. موږ په دې رورۍ کې ښه. موږ خوښ کلی که نه اوس بله ورته ویایم ای کاڼو نه ای مشرانو ای کشرانو ما چې دا مولۍ خوښه کړې نو دا چې دا د سلاد یو حصه ده 24 غنټې زموږ په روزمره زندګۍ کې شاملیږي د دې د وجې ما دا مولۍ خوښه کړې ده دا موږ 24 غنټې خورو د دې استعمالي دا زموږ سلاد دی د دې د وجې ما مولۍ خوښه کړه بل دا مولۍ چې ما خوښه کړې ده نو ټماټر هم وخاته ګوپی مو خوته پاتینګړ مو خوته او الوګان مو خوته او مولۍ په ځای ولاړه ده به 10 روپۍ ګېډۍ ده یو کس یې وړی نه شي صحیح ده که نه صحیح ده زه چې ځو تقریر ورته کوم تقریر ورته کوم زما مشرانو او کشرانو رونو السلام علیکم زما له خبرې ډېرې راځي خو دا ګلبدین رور به زه راوغواړم او دا به تاسو ته یو څو خبرې وکړي نو ګلبدین رور راغواړم ستاسو لسته پړقا سره بسم الله الرحمن الرحیم زما مشرانو کشرانو همزولو ټولو السلام علیکم زه ورته ودرولې یم د خپلې رورۍ او انشاءالله په من کې هره جذبه شته ستاسو زه راتلم وختي په دې ګلۍ باندې ما ولیده زما پکې گاډه پساو شو بیا ترې راوتون نو انشاءالله دا مسلې به حل شي د اوبو څه مسلې سکیمونه څه قسم ستاسو خدمت زه ستاسو خادم یم زه ستاسو ودرولی یم الیکشن ته مولۍ مې نښه ده مولۍ ته به ټول د خیره ورکوئ که نه ورکوئ به وټه انشاءالله د الله د کوڅې دا هر څه به درته زه پاخه کړمه په دې کلي کې به داسې ځای نه وي چې به کچی نه به کډی نه به داسې کور چې هغوی ته به د اوبو تکلیف وي نو انشاءالله تاسو زما سره ودرېږئ شانه به شانه زما مرسته ګلبدین خان ګلبدین خان ګلبدین خان موږ بله خبره دا کوو چې ډېر سیاستدانان ودرېږي او دوکه وکړي او بیا نه راځي زه به ستاسو خادم یم هر ټایم به زه ستاسو د بچو نوکر یم او انشاءالله موږ به ستاسو خدمت کوو نو دا یو وعده راسه وکړئ اوټ به راکوئ د خیره مولۍ نه نو بس بیا زه نور کسان به خبرې وکړي الله په امان السلام علیکم ناظرینو نن خاص خبرونه واورئ د جنرال کونسلر سیټ ګلبدین خان په باري اکثریت وګټو